د اصحابانو د ایمان د داستان 22مه برخه. د اصحابانو د ایمان داستان. لیکوال حضرت امام الواقر الواقری، ژباړن مولوی صدیق الله مشال، ویونکی سید جلال زاهد. د اصحابانو د ایمان داستان د 22مې برخې. محترمو او درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله اوسئ او د ژوند په ټولو چارو کې به کامیاب او بریالي اوسئ. درنو او محترمو اوریدونکو، موږ په تېره 22مه برخه کې دا واورېدل چې کله عبدالله بن قرط رضی الله تعالی عنه لیک راوړ، نو په دې حالت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل انا لله و انا الیه راجعون. د دې خبرې په اورېدلو سره صحابه کرامو ډېر سخت سودا شوه او عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه بیخي زیات وژړل. راوي وایي عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې کله د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه خبرې واورېدې، پر مجاهدینو د مسلمانانو زړه سوی ولید. عبدالله ته یې مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل ای عبدالله، د رومیانو محققان او امیران څوک وو؟ هغه ورته وویل 15 رومي جنرالان چې یو یې د هرقل د خور زوی قرین، بل دیرجان، قناطیر او جرجیر وو. دوی ټول د ماهان المرني تر قومانده او صلیب لاندې وو او جبله بین ای هم له 2,000 تنو نصراني عربانو سره ښاغلی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل انا لله و انا الیه راجعون او لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ووایي وروسته یې ویل تاسې ماته څه مشوره راکوئ؟ علي بن ابي طالب ورته ویل تاسو په دې باندې ډیر خوښ شئ، دا د خدای جل جلاله له لوري یو ستره نښه ده، نصرت ده. خدای جل جلاله په دې سره د خپلو بندګانو امتحان اخلي تر څو د دوی صبر او استقامت څرګند شي. څوک چې په دې پیښه کې محکم وخیږي هغه له صابرانو څخه ګڼي. تاسو په دې هم باید پوه شئ چې دا هغه پیښه ده چې د خدای جل جلاله رسول ماته ذکر کړي او تل تر تله به یې یاد پاته وي. دا یو هلاکوونکې دایره وه. موږ د 22مې برخه له همدې ځایه شروع کوو. حضرت عباس وفرمیل وراره دا دایره به په چا وي؟ نوموړي ورته ویل ای تره، دا دایره به پر هغه چا وي چې خدای جل جلاله نه مني او ولد ورته ثابتوي. تاسو د خدای جل جلاله په نصرت باندې باوري شئ. وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل ای امیر المؤمنین، خپل عامل ابو عبیده ته ولیکه چې زموږ تر مرستې د خدای جل جلاله نصر ډېره غوره ده. هغه وخت لري نه ده چې تاسو به هیښوونکی بری ووینئ. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه منبر ته پورته شو او داسې خطبه یې وویله چې زړونه یې نرم او سترګې وژړولې. د جهاد فضیلت یې بیان کړ. وروسته راکوز شو، مسلمانانو ته یې لمونځ ورکړ. کله چې له لمانځه فارغه شو، حضرت ابو عبیده ته یې لیک ولیکی او پکې ویې لیکل بسم الله الرحمن الرحیم. د خدای جل جلاله د بنده عمر امیر المؤمنین له لوري و امین الامت ابي عبیده بن جراح او ورسره مهاجرینو او انصارو مجاهدینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د خدای جل جلاله الحمد ویلو وروسته چې شریک او ساری نه لري او د ده پر نبی له درود وروسته تاسو ته دا ډاډ در کوم چې د خدای جل جلاله مرسته زموږ تر مرستې ډېره غوره ده. تاسو په دې پوه شئ چې دا حتمي نه ده چې ستر ځواک به وړه ډله هرومرو ماتوي، بلکې بریالۍ ډله هغه وي چې د خدای جل جلاله نصرت ورسره وي. خدای جل جلاله فرمایلی دي فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. ژباړه او ستاسې ډله که هر څومره زیاته هم وي، ستاسې په درد به هیڅ ونه شي خوړلی. الله د مؤمنانو ملګری دی. ډېر ځله داسې شوي چې وړه ډله پر سترې ډلې بریالۍ شوي. مرسته له خدای جل جلاله پرته له بل چا نه ده. خدای جل جلاله فرمایي من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. له مؤمنانو څخه ځینې داسې شخصیتونه شته چې له الله سره یې کړې ژمنه رښتیا کړې ده. له هغو څخه چا خپل نظر پوره کړ او څوک د وخت راتلو ته انتظار باسي، هغوی په خپله کړنلاره کې هیڅ تبدیلي رانه وستله.
د درسره مسلمانانو په مرسته پر دښمن برید وکړه او د شهیدانو د کیدلو له امله مه ناامیده کیږه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوره کې په ډیرو پیښو کې ما لیدلي چې مسلمانان د شهیدانو د کیدلو له امله له جنګ څخه نه پر شا کیدل او نه د خدای جل جلاله په لاره کې له مرګه ویریدل، بلکې د خدای جل جلاله په لار کې کلک جهاد کو. کله چې زما لیک در ورسیږي مسلمانانو ته ابلاغ کړه او په دې اړه خبر کړه چې د خدای جل جلاله په لاره کې په میړانه وجنګېږي او دا هم ورته ووایي: یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. آل عمران 207 آیات. وروسته یې لیک سره ونغښت عبدالله بن قرط ته یې ورکړ او ورته ویې ویل: ای د قرط زویه، کله چې مسلمانانو ته ورڅرګند شي او صفونه برابروئ، د مسلمانانو د صفونو په منځ کې ولاړ شه، د بیرغونو د څښتنانو په وړاندې ودرېږه، دوی ته ځان ورمعرفي کړه، ورته ووایه چې زه د عمر استازی یم، او ورته ووایه چې عمر علیه السلام ویلي وروسته تاسو ته داسې پیغام درلود: ای مسلمانانو، ریښتونې جګړه وکړئ او داسې میړانه دښمن ته ورښکاره کړئ چې لکه د زمرو پر ککریو د تورو ګزارونه ورکړئ او دوی تر مچانو هم کمزوري وګڼئ، ځکه د دوی په مقابله کې به انشاءالله خدای جل جلاله ستاسو مرسته کوي. وروسته یې دا آیات ورته تلاوت کړ: فإن حزب الله هم الغالبون. 56 المائده. عبدالله بن قرط وویل: ما حضرت عمر ورته وویل: ای امیر المؤمنین، ما ته د سلامتیا او ګړندي رسېدلو دعا وکړه. عمر بن خطاب وویل: ای خدای جل جلاله، ته دی وساتې، د اوږدې لارې مزې ورته راونغاړې، ته پر هر څه قادر یې. عبدالله بن قرط وایي: زه له مسجد څخه د حبشې له دروازې راووتلم، له خپل ځان سره مې ویل: ته خطا شوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر سلام دی ونه کړ. خدای جل جلاله خبر ده چې له دې وروسته به یې زیارت وکړي او که څنګه. عبدالله بن قرط وایي: زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجرې لور ته ورغلم، د ده د قبر پر وړاندې حضرت عایشه، علي بن ابي طالب او حضرت عباس رضی الله عنهم ناسو. حسین د علي او حسن د حضرت عباس په غېږ کې و. دوی سورة الانعام او حضرت علي سورة هود تلاوت کاوه. ما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قبر ته سلام وکړ. حضرت علي راته وویل: ای ابن قرط، تا شام ته د تللو قصد کړی ده؟ ما ورته وویل: هو، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره زویه، زه دا ګمان کوم چې زه ورځم، جګړه به پیل شوې وي او لښکرې به په یو په بل کې سره توی شوې وي. کله چې زه ورته ورسېږم دوی به له ما سره مرستندوی ځواک ونه ویني. زه دا ویره لرم چې دوی به ضعیف او کمزوري شي. زه دا غوره بولم چې له دښمن سره تر جګړې پېښېدلو وړاندې ورسېږم او د صبر او استقامت وصیت او نصیحت ورته وکړم. حضرت علي راته وویل: ته ولې له عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه څخه دعا نه غواړې؟ ای د قرط زویه، ته په دې نه پوهېږې چې د هغه دعا نه ردېږي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په ده په اړه فرمایي: که چیرې له ما وروسته دوهم نبي راتلی، هغه به حتما عمر بن خطاب وای. آیا دی هغه څوک نه دی چې پرېکړه یې د خدای جل جلاله له کتاب سره موافقه وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په اړه داسې وایي: که ځمکې ته د اسمان له لوري عذاب نازلېدی، له عمر بن خطاب پرته به بل څوک نه و ترې خلاص شوی. ته نه یې خبر چې د ده په اړه خدای جل جلاله ښکاره آیاتونه نازل کړي. نوموړی یو عابد، زاهد او متقي سړی دی. آیا دی له حضرت نوح سره مشابهت نه لري؟ که چیرې د دعا درته وکړه هرومرو قبلیږي. عبدالله بن قرط وویل: تا چې کوم ذکر کړل زه په دې پوهېږم چې د عمر رضی الله تعالی عنه فضایل تر دې هم زیات دی، خو زه غواړم چې د هغه د دعا تر څنګ ستا او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د تره عباس دعا په داسې حال کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر تر څنګ ناست یاست را سره مله شي. حضرت عباس او علي دواړو لاسونه پورته کړل او ویل: ای خدای جل جلاله، موږ په دې نبي توسل کوو چې حضرت آدم هم تا ته توسل پرې کړی او دعا یې قبوله شوې، خطایي معاف شوې. ته د عبدالله بن قرط ته لارې خنډونه لرې کړې او دا اوږدې لارې تناونه ورته راړن کړې او د حضرت نبي صلی الله علیه وسلم د ملګرو مرسته وکړې. ته د دعاو اورېدونکی او قبلېدونکی. وروسته یې وویل: ای عبدالله، ولاړ شه، خدای جل جلاله د عمر، عباس، علي، حسن، حسین او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د میرمنې دعا نه ردوي رضی الله عنهم اجمعین. هغه هم په داسې حال کې چې توسل پر اشرف المخلوقات کړی وي. عبدالله بن قرط وایي: زه له حجرې څخه په داسې حال کې راووتم چې
د دوی د دعاګانو له کبله ډېر خوشحاله وم. پر خپله اوښه مې پښه واړوله او د بیابان لاره مې ونیوله. نوموړي وایي زه د مدینې څخه د هغې ورځې په مازدیګر بېرته راووتلم. په کومه ورځ چې زه راغلی وم لاره مې څارله چې کله تیاره راوخوره شوه شپې د تیارو وزرې وغوړولې. د اوښې واګې مې ور پرېښود. اوښې دومره ګړندی تګ کاوه ما فکر کاوه چې الوتې ده. 3 ورځې چې مې په یوسته سفر وکړ د 3مې ورځې د مازدیګر د لمانځه پر وخت یرموک ته ورسېدم. د مسلمانانو د اذان غږ مې واورېد. عبدالله بن قرط وایي زه د ابو عبیده د خیمې لور ته ورغلم. د هغې د وره په وړاندې مې اوچو کړه. نوموړي ته مې سلام وکړ. زما او د دوی د جلا کېدو 10 شپې کېدې. نوموړي ته مې د عمر، علي، عباس او نورو د دعاو خبره وکړه. ابو عبیده وویل رښتیا دې وویل د خدای جل جلاله په وړاندې هغه ډېر درنښت لري او د هغوی دعا نه ردېږي. وروسته مسلمانانو ته د امیرالمؤمنین لیک ولوست. د هغو زړونه ډېر خوښ شول او ویل زموږ هر فرد د دې غوښتنه کوي چې د شهادت لوړ مقام ته ورسیږي. خدای جل جلاله دې را نصیب کړي. امام واقدي وایي ما ته عمر بن العا حدیث بیان کړه. ویل موږ ته ماجد له باوري سرچینو څخه حدیث بیان کړ او ویل کله چې عبدالله بن قرط د جمعې په ورځ له مدینې څخه روان شو د هفتې په سهار چې کله موږ په حضرت عمر پسې د سهار لمونځ کوو یو ناڅاپه شور او زوښت تر غوږ شو. موږ یې ډېر وارخطا کړو. په منډه ور وتلو ومو لیدل چې د یمن له سدوان، سبا او حضرموت څخه 6,000 کسه جابر بن خول الربعي د جهاد دپاره رالیږلي وو. د همدې قومونو مشران پیاده شول. حضرت امیرالمؤمنین ته سلام وکړ. نوموړي دوی ته د کوڅېدو امر وکړ چې شپه راتله له مکې، طائف، وادي النخله او ثقیف څخه 10 کسه نور مجاهدین چې سعید بن عامر رالیږلي وو راغلل. حضرت عمر ته سلام وکړ او د یمن د خلکو تر څنګ یې واړول. چې کله د یکشنبې ورځ شوه حضرت عمر د بېوزلو خلکو د سوارلۍ او خرڅې غم وخوړ. پر یو اوږده نیزه یې سور بیرغ جوړ او سعید بن عامر ته ورکړ. نوموړی وایي ما غوښتل چې ولاړ شم خو حضرت عمر راته وویل ته یو ځل پر خپل ځای ودرېږه تر څو زه وصیت درته وکړم. حضرت عمر په داسې حال کې پیاده را روان و چې عثمان بن عفان، عباس، علي بن ابي طالب او عبدالرحمن بن عوف ورسره مله وو. کله چې لښکر ته رانږدې شول حضرت عمر ودرېد او خلک یې شاوخوا راغونډ شول. نوموړي سعید بن عامر ته وویل ای سعیده ما ته د دې لښکر امیر ټاکلی ته تر دوی ښه سړی. هغه وخت یې چې له خدای جل جلاله څخه وویرېږي. کله چې د دوی بیایې له دوی سره ډېر زړه سوی کوه. دوی ته ښکنځل مه کوه. واړه ته په بده سترګه مه ګوره. د قوي او ضعیف ترمنځ فرق کوه. د خپلې غوښتنې مه تابع کېږه. پر وچو او چول دښتو یې مه بیایه بلکې پر هواره لاره د لویې لارې پر سر مه اړوه. نور موږ تا او ټول در سره مجاهدین پر لوی خدای جل جلاله باندې سپارو. علي بن ابي طالب ورته ویل د خپل امیر خبره په غوږ کې ونیسه. هغه امیر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایلی دی که مو چیرې د ده اطاعت وکړ سمه لار به ومومئ او پر هدایت به شئ. ای سعیده ولاړ شه چې کله امیر ابو عبیده ته ورسېږي او له هغه لښکر سره مخامخ شي چې ساری نشته که چیرې سختې در باندې راغله امیرالمؤمنین ته ولیکئ چې ما در ولیکي. که خدای جل جلاله کول زه به د شام ځمکه پر مشرق پر بل مخ واړوم. راوی وایي سعید بن عامر روان شو او اشعار یې ویل چې داسې معنا یې درلوده زه له لښکر سره ځم او له سترو هستیو څخه رخصتېږم. موږ پر ښه تکړه اسونو سپاره یو. د حضرت ابو عبیده بن جراح او زموږ د ملګرو پر لور مو مخه ده تر څو موږ د دوی مرسته وکړو. لوی خدای جل جلاله د خپل دین ښه مرستندوی ده او د هر هغه سرکښ او ضدګر کافر پر وړاندې مو خدای جل جلاله مرسته کوي چې ته یې وینې چې دوی پر صلیبونو ایمان لري او لوی خدای جل جلاله نه مني. راوی وایي نوموړي ډېر ګړندی پیل کړ. سعید بن عامر وایي ما ته د شام ښارونه او لارې ډېرې ښې معلومې وې ځکه زه په کال کې 1 یا 2 ځله شام ته تلم. لویه لار به مې پرېښوده او د ستورو په رهنمایي به مې خپل سفر په شاړو او دښتو کې کاوه. زه چې کله له مدینې منورې ووتلم د مسلمانانو تر مخ روان شوم او دوی مې د بصرې پر لاره روان کړل. له دښمن څخه د ساتنې په تکل مې لویه لاره پرېښوده ځکه پر مسلمانانو ویرېدم. له آبادیو لرې شوم او د بیابان لاره مې ونیوله. کله چې لاره راڅخه ورکه شوه
ډیر حیران شوم او داسې راته څرګنده شوه لکه یو وخت چې هم پر دې لاره نه وم تللی. ودرېدم، مسلمانان راپسې راورسېدل. دوی ته مې د خپل زړه حال ونه وایو او دا مې ورته ښکاره نه کړه چې له ما لاره ورکه دی. له ځان سره مې لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ووایه. 2 شپې او ورځې مې مسلسل سفر وکړ. د لارې په اوږدو کې مسلمانانو پوښتنې راڅخه کولې او ما ورته ویل پر سمه لار برابر یو. چې کله مو له مدینې څخه د وتلو 10مه ورځ شوه، یو ستر غر په مخه راغی. زه ښه ورته ځیر شوم خو مې نه پیژن. په زړه کې مې ویل قسم په خدای جل جلاله مسلمانان دې تېر ایستلي دي. کله کله به مې په زړه کې راوګرځېد چې دا به د بعلبک غر وي. غر مونږ ته د ورځې په سر کې راښکاره شو او د شپې له رارسېدو سره سم مونږ ورته راورسېدو. چې کله ورته راغلو، یوه ستره وادي چې سترې سترې ونې یې درلودې په مخه راغله. چې کله مې په درختو کې فکر وکړ ومې پیژندلې او خپل ملګرو ته مې وویل زیری مې در باندې شام او د مسلمانانو فتح ته رارسېدلی یو. وادي ته ور داخل شو. په هغې کې دومره ګڼ بوټي ولاړ وو، بلکل لاره پکې نه وه. مسلمانانو ته له دې امله تکلیف ورسېد. سعید بن امیر وایي ډېر مسلمانان پیاده وو، پر یو اوښ به یو د بل تر شا سپرېدل یا به یې نوبت سره کاوه. مسلمانانو چې کله د لارې وحشت او تنګي ته وکتل ویې ویل ای سعیده، موږ دا فکر کوو چې تا لار غلطه کړې ده او پر غلطه لاره دې راوستلي یو. پر همدې وادي کې لږ استراحت راباندې وکړه. ډېر ستړي شوي یو. ما یې هم خبره ومنله. په همدې شیله کې د اوبو یو ستر رچینه وه. مسلمانانو ورباندې واړول. پخپله یې هم اوبه وڅښلې او آسونه او اوښان یې هم اوبه کړل. اوښان او آسونه یې د درختو د پاڼو خوړلو ته پرېښودل. ډېر خلک ویده شول او ځینې خلک ویښ وو. درودونه یې ویل. سعید بن عامر وایي زه د لښکر په شا کې ناست وم او پیره مې کوله. د قرآن کریم تلاوت او له خدای جل جلاله مې د سلامتیا غوښتنه کوله. په دې وخت کې خوب وړی وم. خوب مې لیده چې په یو داسې شنه باغ کې ناست وم چې ډېرې ونې او میوې لري. زه میوې خورم او د ویالو روڼې اوبه څښم او ځینې میوې را پرې کوم، ملګرو ته یې ورکوم، هغه یې خوري. ډېر خوشحاله یم. زه په دې حالت کې یم له دې درختو یو زمری راووځي، زما لور ته راشي، غواړي چې پر ما برید وکړي. زه له دې څخه ډېر په ویره کې وم چې پر دې زمري 2 نور زمریان راووتل. هغه یې پر ځای وواژه. د هغه رمباړې زما تر غوږو شوې. له خوبه راویښ شوم. د هغې میوې خوند مې په خوله کې و او د زمري تصویر مې تر سترګو ګرځېد. سعید بن امیر وایي ما د دې ترجمه داسې وکړه چې دا یو ستر غنیمت دی چې مسلمانان به یې ترلاسه کړي. موږ ته به یو خنډ را پیدا شي خو د هغه په حلولو به بریالي شو او باغ جنت دی. سعید بن امیر وایي زه ناست وم، قرآن کریم مې تلاوت کاوه، ډېر سرګردانه وم. یو ناڅاپه مې له ښي لور څخه یو هاتفي غږ واورېد. اشعار ویل کېدل چې داسې معنا یې درلوده: ای د نیکي لور ته تلونکې ډلې، د همدې ځنګله په وحشي شیلو کې مه ډارېږئ. په دې کې نه کوم پیرې او نه د بل د ډارولو والا شی شته. ای د خدای جل جلاله بندګانو، زر ده چې تاسو ته د هغه لطف او مهرباني معلومه شي لکه څوک چې له خپل اولاد سره کوي او هغه رحمت به درته څرګند شي چې دی په زړونو کې اچوي. خدای جل جلاله به تاسو ته ډېر ژر لاره در وښیي او تاسو به له اولادونو سره د غنیمت مال هم ترلاسه راوړئ. سعید بن امیر وایي کله چې مې په دې هاتفي شعر کې د غنیمت اشارې واورېدې، خدای ته مې د شکر سجدې وکړې. نور مسلمانان په دې هاتفي غږ باندې راویښ شول. ما له هاتفي شعر څخه یو بیت او سماح 3 بیتونه یاد کړي وو او راته ویې ویل. مسلمانان په همدې غیبانه زیري ډېر خوښ شول او په زړونو کې د غنیمت د ترلاسه کولو ډېره تلوسه شوه. تر سهاره مسلمانان په همدې شیله کې میشت شول. کله چې سهار شو، سعید بن عامر د سهار لمونځ ورکړ. چې کله لمر راوخوت، مسلمانان له شیلې څخه راووتل. ما چې د همدې غر تحقیق وکړ، دا د رقیم غر و. ما چې کله وپېژندی، د تکبیر ناره مې تر خولو ووتله. مسلمانانو هم د تکبیر چیغې وکړې او ویې ویل ای د امیر زوی څه شی دی ولید؟ ما ورته وویل موږ د شام ښارونو ته رارسېدلي یو او دا د رقیم غر دی. سعید بن عامر وایي له ما سره ډېر ملګري صحرایي او بې علمه عربانو. دوی راته وویل ای سعیده، رقیم څه شی دی؟ ما ورته د رقیم قصه وکړه. دوی ته دا ډېره حیرانونکې قصه وه. وروسته مې دوی هغه غار ته راوستل، مو لمونځ وکړ، له هغه ځای روان او د عمان ښارونو ته ورښکاره شو. سعید بن عام وایي هلته د جنان په نامه یو کلي ته مونږ ورنږدې شو. ومې لیدل چې د کلي بزګران راوتلي، خپلې میرمنې او اولادونه ورسره وو. په پټیو کې یې کار کوو. مسلمانانو چې کله ولیدل، سمدستي برید ورباندې وکړ. ځینې یې اسیران کړل او ځینې نور بیرته په تېښته کلي ته ولاړل.
ورغلل. هلته یو مضبوطه کلا وه، په هغې کې یې ځانونه خوندي کړل. سعید بن عامر وایي زه کلا ته ورنږدې شوم، ورباندې چیغې مې کړې او ورته ومې ویل خوار شئ ولې له کلي راوتلي واست او بیرته وتښتېدلاست. یو له کلا څخه سر راهس کړ او راته ویې ویل ای عربو، تاسو په دې پوه شئ چې موږ له کلي څخه وتلي وو، له تاسو څخه وویرېدو. دا ځکه چې د امان والي موږ ته خبر رالیږلی وو او راڅخه غوښتي وو چې هلته ورشو او د ده په سیوري کې محفوظ ژوند وکړو. ای عربو، تاسو اوس غواړئ چې موږ ته امان راکړئ؟ سعید بن عامر ورته وویل هو. د دوی ترمنځ پر 10,000 دیناره سوله وشوه او سوله نامه یې سره ولیکله. کله چې موږ د تللو قصد وکړ، دوی راته وویل ای د عربو ډلې، موږ له تاسو سره روغه جوړه وکړه، موږ له خپل قوم څخه ویریږو ځکه د امان والي نیقیطاس به هرومرو له موږ سره تند چلن وکړي. که تاسو پر ده بریالی شوئ دا به زموږ او تاسو لپاره خیر وي. ما ورته وویل موږ به څرنګه پر ده بریالی کیږو؟ دوی راته وویل جنرال ما هم خپلې لښکرې د امان والي ته رالیږلي. که تاسو د امان پر والي کامیاب شوئ ډېر غنایم به ترلاسه کړئ. سعید بن عامر وویل د امان د لښکر تعداد به څومره وي؟ دوی ورته وویل 15,000 سپاره عسکر دي، خو ستاسې ویره د دوی پر زړونو غالبه ده، هېڅکله درڅخه خلاصېدی نه شي. سعید بن عامر وویل ای مسلمانانو، تاسو د امان له والي سره د جګړې او د هغه ستر غنیمت په اړه چې له دې جګړې څخه لاسته راتلای شي څه وایاست؟ دوی ورته ویل څه شی چې ستا زړه وي هغه وکړه. که چیرې د خدای جل جلاله زموږ په لاسونو قتل کړ، دا به د مسلمانانو لپاره ستره فتحه او د مشرکانو په زړونو به کاري واری وي. سعید بن عامر کلیوالو رومیانو ته ویل دا لښکر پر کومه لار ځي؟ دوی ورته ویل د عموریې لاره وښوده. سعید وایي موږ یوې سترې وادي ته ولاړو، هلته مو یوه ورځ او شپه کمین ونیو، هېڅوک رانغلل. چې کله سهار شو بن عامر وویل ای مسلمانانو، څرنګه چې موږ عمر بن خطاب د ابو عبیده مرستې ته رالیږلي یو، هغه ځای ته ځان رسول به زموږ لپاره تر دې غوره وي چې دلته مو غلیم ته کمین نیولی وي. درځئ چې ولاړ شو او زر کسان چې د مسلمانانو د مرستې دپاره ورشو، د دې لښکر په مشرکانو ډېر تاثیر لویږي. مسلمانانو وویل ای ابن عامره، زموږ زړه د غنیمت په شوق ده، اوس مو تر ترې محروموي راوی وایي. دوی په دې خبرو سره بوخت و چې د قسیسینو او راهبانو یوه ډله ورته راښکاره شوه چې وړینې جامې اغوستې او صلیبونه یې په لاسونو کې وو، د سرونو ککرې یې خریلې وې. مسلمانان په بیړه ورغلل، هغه یې ونیول او د سعید بن عامر مخې ته یې ودرول. سعید ورته ویل تاسو څوک یاست؟ په دوی کې یو ستر راهب و، هغه له سعید سره خبرې وکړې. ورته ویې ویل موږ د دیرونو او سوامعو راهبان یو، موږ غواړو چې د هرقل زوی قسطنطین ته ورشو او زموږ عسکرو ته د نصرت دعا وکړي. سعید وویل دعاوې کوئ؟ د کافرانو دعاوې له ضرر پرته ګټه نه لري، نو څه خبرونه در سره شته؟ دوی وویل زموږ له شا د عمان والي له 50,000 عسکرو سره را روان ده. سعید ورته وویل ای خدای جل جلاله، دی زموږ لپاره غنیمت وګرځوي. وروسته سعید هغه راهب ته چې خبرې ورسره کولې وویل ای شیخه، زموږ نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته امر کړی چې له راهبانو سره به کار نه لري چې ځانونه یې په خپلو سمعو کې حصر کړي وي او د خدای جل جلاله په ذکر بوخت وي. که تاسو د دښمن مرسته نه کولی، مونږ ستاسو د لارې خنډ نه لویدلو. وروسته یې خپل ملګرو ته امر وکړ چې لاسونه یې تر شا ور وتړي. مجاهدینو هم په هغه زنارونو وتړل چې د دوی تر ملا و. مونږ په دې حالت چې د عمان له لورې لښکرې راغلې، پیاده خلک یې تر مخ روانو، له لارې څخه یې ډبرې لرې کولې. چې کله مسلمانانو ته راورسېدل، مجاهدینو برید ورباندې وکړ. د تکبیر او تهلیل زړه ښوونکي غږونه پورته شول، په دښمن کې تورې وچلولې او پیادهګان یې ټول ووژل. د عمان والي په دې پېښه خبر شو چې کله یې د مسلمانانو عمل ولید، ملګرو ته یې د برید قمنده ورکړه. هغوی هم برید پیل کړ او سخته جګړه ونښتله. سعید بن عامر وایي ما مسلمانانو ته کتل چې له رومیانو سره یې ډېره سخته جګړه کوله، د تکبیر او تهلیل زړه ښکونکي نارې یې وهلې. د عمان والي چې کله د مسلمانانو هغه څه ولیدل چې د دوی له عسکرو سره یې وکول، نو مړی بیرته د عمان لور ته په تېښته شو او قوم یې له شا منډې ورپسې وهلې. ځینې مسلمانان په ماتې خوړلي دښمن پسې وو او ځینې د غنیمت په راغونډولو بوخت شول. د عمان واکمن نقطاس په تېښته و، یو ځای ودرېد او ماتې خوړلي عسکر یې هم ورپسې ورغلل. دوی په همدې ناوړه حالت کې وو چې د شا له لورې د 1000 سرتېرو په شاوخوا کې سپاره په ګړندي ډول سره راغلل. د اسونو واګې پرې ایښې وې،
نیزې برابرې کړې وې. د دوی لښکر تر مخ 2 سپاره د زمرو په څېر را روان و. هغه دوه یو زبیر بن عوام او بل فضل بن عباس و. پر رومیانو یې برید وکړ او بې شمېره خلک یې پکې ووژل. زبیر بن عوام پر نقیطاس باندې په داسې حال کې برید وکړ چې نوموړی تر صلیب لاندې ولاړو. زبیر په نیزه وواهه، تر آس یې لاندې راوغورځاوه او روح یې اسفل السافلین ته ورسید. د اصحابانو د ایمان داستان د 22 برخې محترم اوریدونکو، دا آواز زموږ نننۍ برخې تر بیا ښې چارې په الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.